د سویل ختیځ زون 203 منصوري قلي اردو کې 1500 تنه سرتیرو په بېلابېلو برخو کې درې میاشتنۍ زده کړې ترلاسه کړې. د یادې قلي اردو مسؤلین وایي اوس مهال مجاهدین په هره برخه کې په خورا ښه ډول روزل شوي او ورځ تر بلې په مسلکي زده کړو سمبالېږي. نن الحمدلله تاسو ولدل چې د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په 203 منصوري قلي اردو کې 1500 تنه مجاهدین له نظامی فکري عقیدوي او مسلکي زده کړو څخه فارغ شول. الحمدلله مجاهدین د تیر په څیر باندې ورځ په ورځ پیاوړي کیږي او مسلکي کیږي. مجاهدینو ته ثقيله او خفيفه اصله او عقیدوي صحیح زده کړې او انجینری زده کړې ورکړل شولې چې په راتلونکي کې دوی کولی شي په خپل جزتامونو کې او هغه څومره کې چې دوی ته مشکلات پیښیږي د هغوی دفاع وکړي او رفع کړي. فارغ شوي سرتیري د دې زده کړو په ترلاسه کولو خوښ دي او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د خپل هیواد له سرحداتو او هیوادوالو څخه په کلکه دفاع کوي. موږ په دغه درې میاشتنۍ دوره کې فکري، عقیدوي، نظامي، فرهنګي او همدارنګه صحي درسي ورزشي حرکات مو زده کړل او انشاءالله په دغه راتلونکي کې به موږ ولس ته دا ډاډ ورکوي چې په دغه درې میاشتو کې موږ دومره شی زده کړي دي چې د سرحد او نظام او د ولس د عزت او د ناموس څخه دفاع وکړو په کلکه انشاءالله. په دې درې میاشتنۍ زده کړو کې موږ خفیفه اسلحه، ثقیله اسلحه، دیني زده کړې، ورزشونه او تکتیک ټول زده کړو او ولس ته انشاءالله دا ډاډ ورکوي چې د افغانستان او د ټول امت مسلمه دفاع به د سر په بیه کوو انشاءالله. خلکو ته دا ډاډ ورکوي چې انشاءالله تاسو سر او مال به محفوظ وي او تاسو له سر او مال څخه به پوره معنا سره ساتنه کوو انشاءالله عزیز. د فراغت په دې مراسمو کې د سرتیرو لخوا یو شمېر نظامي حرکتونه او نمایشات هم ترسره شول او په پای کې فارغ شوي سرتیرو ته د ترلاسه شویو زده کړو سندونه ورکړل شول.